قدرمنو سلامونه په ډیره اهمه موضوع خبر در سره کوم. قدرمنو تاسو لیدل په تیر وخت کې هم او نن هم په هر کوټه کې په هر مجلس کې به یو سړي خبره کوله، یو سپینګری به لګیاو، خبرې به کولې او ټول مجلس به پټه خوله ناست. مقصد دا و چې ځوانان پټه خوله وساتل سي، خبرې ونه کړي، سر خلاص نه سي، شعور پکې پیدا نه سي. نو داسې په پټو پټو خولو باندې زموږ ډیر نسلونه رالوی سو، مړه سو، او دغه نسلونه په دې نه سو پوه چې موږ پښتانه یو، زموږ حقوق څه شي دي، موږ د څه لپاره خدای پیدا کړي یو. نن هم کوشش دا روان دی چې بس څو خلک به خبرې کوي، یو څو مشران به خبرې کوي، نور ځوانان به پټه خوله ناست وي، پټه خوله به ګرځي، او دا نور ټول ولس کام به پټه خوله په دا څو خلکو پسې روان وي. خو قدرمنو زه دا خبره کومه، دا اعتراض لرم چې د پټو خولو مخلوق چې دی هغه خدای پیدا کړی دی. پټه خوله تل حیوانان ګرځي او پټه خوله تل حیوانان اوسي. حیوانانو ته دا اجازه خدای نه درکړې چې هغه به مجلسونه کې خبرې وکړي. ولې د حیوان د بل مقصد لپاره پیدا دی او انسان د بل مقصد لپاره پیدا. حیوان ټول عمر غلامي کوي، څه حشرات دي، څه حیوانان دي، دا د انسانانو غلامان دي، او انسان اشرف المخلوقات دی. الله پاک دې ته شرط بخښلی دی، انسان به تل خبرې کوي، سوالونه به پورته کوي، مجلسونه به کوي. تاسو چې په دنیا کې کوم ایجادات ویني لکه موټر، طیاره، موبایل، موټرسایکل، کمپیوټر، ډاکټري نظام څه دی، میډیکل، دوایانې، دا د حیوانانو تخلیق نه دی، دا د انسانانو تخلیق دی، او د هغه انسانانو تخلیق دی چې هغوی علم کړی، تجربې یې کړي، خبرې یې کړي، مجلسونه یې کړي، سوالونه یې پورته کړي او بیا یې جوابونه ورته پیدا کړي. نن هم د پښتنو مشرانو دا خواهش دی چې کام به پټه خوله پاتې، ځوانان به خبرې نه کوي، موږ به خبرې کوو، امر به کوو، ځوانان به مني. او داسې پښتانه له نسلونو راهیسې د حیوانانو په رقم چوپه خوله پاته دي، د سوال حق نه لري، د حق غوښتلو خبر نسوای کولی، سوالونه نسوای کولی، او نه دغه ځوانان د یوې خبرې جواب لري. قدرمنو د پټو خولو نقصان څه سو؟ د پټو خولو نقصان څه شي دی؟ قدرمنو تاسو په سوشل میډیا ګورئ، په یوټیوب باندې چینلان دي، په سوشل میډیا په فیسبوک باندې پیجونه دي، په یوټیوب چینل باندې عام خلک، هغه خلک چې شعور لري، پوهه لري، خبرې یې کړي، خبرې یې زده یي، د میاشتې تر 3,00,000 روپۍ ګټي. یعنی دلته په دنیا کې په زراو نه په لکاو انسانان چینلان لري، یوټیوب چینلان لري چې په هغه باندې د میاشتې په کور ناس خالي 5-6 خبرې وکړي، د میاشتې $3,000 $4,000 داسې خلک چې $50,000 او $1,00,000 هم ګټي. په فیسبوک پیج باندې لګیا دي خلک، رپورټونه جوړوي، کارونه کوي، لیک کوي، ویډیوګانې جوړوي، او په فیسبوک پیج باندې د میاشتې په $1,000 ګټي. هغه پښتانه چې په بهر کې ژوند کوي، امریکا، لندن، روس، استرالیا، هغه پښتنو کې اکثره چینلان لري او دوی په هغه چینلانو باندې د میاشتې په $1,000 ګټي. د افغانستان او د پاکستان کوم پښتانه دي، په دې کې ځینې خلک یوټیوب چینلان او فیسبوک پیجونه لري چې دا هم ډېر پیسې ګټي. خو لیکن د پښتنو په 100 کې 99% چې کوم ځوانان دي، آبادي ده، دا له سوشل میډیا د $1 ګټه هم نسوای اخیستلی، دا خبرې نسوای کولی، دا رپورټونه نسوای جوړولی، او له دوی سره دونه پوهه نسته، دونه شعور نسته چې هغه یوه داسې خبره وکړي چې دنیا ورته غوږ سي، او له دغه اورېدلو څخه بیا دوی پیسې ترلاسه کړي. پښتنو ځوانانو ته دا وایم چې خبرې وکړئ، سوالونه پورته کوي. د سوشل میډیا دور دی، د هر سړي سره موبایل دی، په دې کې فیسبوک پیج دی، یوټیوب چینلان دی، دا واورئ، څه زده کوي، او خپل هم چینلان جوړ کړي، پیجونه جوړ کړي چې راتلونکي وخت کې به، یعنی 10 کاله 15 کاله بعد به دغه هر چینل هر سړي ته د میاشتې $2,000-3,000 ورګټي. نو که چیرې زموږ پښتانه ځوانان چوپه خوله پاته سي او د مشرانو خبرې ومني، زموږ د سیاست پوهانو خبرې ومني، ژوند به یې لا تریخ سي، لا به له مشکلاتو او کړاوونو سره مخ سي. نو قدرمنو د ویډیو جوړولو مقصد مې هم دا و چې تاسو ته هغه خبرې وکړم چې ستاسې پکې ګټه وي. امید لرم چې زما خبرې مو خوښې سوي وي، او که مې چیرې خبرې خوښې سوي وي نو دا ویډیو در سره شیر کړئ. امکان لري چې په دې ویډیو باندې زه هم په $1,000 وګټم.